اوس هم په هرات کې د انصاریان چې دي الله پاک دې په شیخ الاسلام شهید مجیب الرحمن انصاری رحمه الله باندې رحم وکړي. زه چې اول ور سره ملاقات سوم غېږ کې ونیولم، ما فکر نه کو چې ما او تا به په ژوندینې سره ووینو. الله پاک دې د ده قبر د انوارو نه ډک کړي. دا د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه اولاده ده. دغه شیخ الاسلام اسماعیل هروي، عبدالحی لکنوي الانصاری چې چا په هدایي حواشي کړي، عبدالحی لکنوي چې دیم یو ځوان عالم په ځواني کې په هند کې وفات شوی، ډېر په افتخار وایي په خپلو کتابونو کې طرب الاماثل فی تراجم الاماثل یو کتاب دی. دی چې کله خپل خاندان ذکر کوي دی وایي مونږ هند ته له هراته راغلي یو، انصاریان یو. عبدالحی ابن عبدالحلیم اللکنوي الصوفالوي الهندي الانصاري هرات نه راغلي یو، هرات ته له مدینې نه راغلي یو. د ابو ایوب انصاری رضی الله عنه اولاده یو. د مونږه د اسلام اولینۍ مدرسه چې په مکې او په مدینې کې وه د ډبرو نه یاقوت جوړ کړ. تصوف خو په نصرانیانو کې مو، مونږ په ساغوجي کې نه وایو اشراقیین و مشایین. دغه تصوف خو په هندوانو کې نسته ده. دغه تصوف خو د اسلام نه مخکې ده. د تسپو بحث له مونږ د اسلام نه مخکې دغه تسبیح په هندوسیت کې م وې. علماو چې کوم کتابونه په تسپو جوړ کړي دي، 14 یا 18 کتابونه په تسپو جوړ دي. په دنیا کې یو تاریخ لرو د مدرسو، الدارس فی اخبار المدارس، 2 جلدونو کې کتاب ده. یو خوبی دغه کتاب دا ده چې د مدرسو بنیادګذاري تر افغانانو پورې را رسولې. دغه کتاب کې وایي اوله مدرسه د دنیا په تاریخ کې منم چې دارالارقم اولینۍ مدرسه وه، خو هلته به صرف کوټې نه وي، اشپزخانه نه وه، تنها جومات و. مغه جومات کې طالبان اوسېدل، خو داسې مدرسه چې اشپزخانه، درسګاه، د طالبانو د استوګنې کوټې مستقلې. دا دلته په نیشاپور کې دلته اولینۍ مدرسه د محمود ابن سبکتګین الغزنوي رحمه الله د هغه پلار جوړه کړه. سبکتګین په نیشابور کې اولینۍ مدرسه وه، جامعه نظامیه نومېده بالنیشاپور. نیشاپور و نیسابور چې دلته ډیره نږدې د علم یو لوی پایتخت و مرکز، دا اولینۍ مدرسه وه. په دې کتاب کې ذکر کړي نو معنا مدرسه د اسلام په تاریخ کې تر افغانانو ثبت شوله. الدارس فی اخبار المدارس په دغه کتاب کې لیکلي د خانقاو مستقل بحث ده. مونږ ورته ضرورت لرو، خو علما چې د تزکیې نه شاته سي، عوامو ته پاتې سي، نو امی په څه پوهېږي چې هغه مقتدا جوړ سي او هغه تزکیه د نفس د انسانانو کوي. علم د تزکیې دومره باریکه ده چې تر علم ظاهر نه ډېر. علامه ابوالحسن علی الندوي یو کتاب جوړ کړی ده، ربانیة لا رهبانیه. د همدغه شیخ صاحب نه مې یوه غوښتنه ده، تا خو اسیم په هرات کې سلسله د تصوف په مدرسه کې شروع کړي د تزکیې. دا کتاب هم راتلونکي کال کې درسن په مدرسې ته راوړه، درس کېږي دی چې د طالبان علم د تزکیې وپېژني. ربانیة لا رهبانیه. دغه تصوف خو په نصرانیانو کې مو، مونږ په ساغوجي کې نه وایو اشراقیین و مشایین. دغه تصوف خو په هندوانو کې نسته ده. دغه تصوف خو د اسلام نه مخکې ده. د تسپو بحث له مونږ د اسلام نه مخکې دغه تسبیح په هندوسیت کې م وې. علماو چې کوم کتابونه په تسپو جوړ کړي دي، 14 یا 18 کتابونه په تسپو جوړ دي. نو عبدالحی لکنوي صاحب د تسپو په اړه کتاب جوړ کړی، ما سره سته. دا د هندوسیت په دین کې م وې. نو خو چې ته خپل تصوف د رسول الله د قرآن او د حدیث سره برابروي، د هندوسیت او د رهبانیت نه راباسې، هغه تزکیت چې الله نبی پې رالیږلی و،
یزکیهم د نبی د مدینې او د مکې او د جزیرة العرب د انسانانو تزکیه وکړه. څه رقم تزکیه یې وکړه؟ دې ډبرو کې یې کمال پیدا کړ. دغه ډبره وه یو سړي نه د تزکیې په واسطه باندې یزکیهم ویعلمهم تزکیه م وکړله، علم یې ورزده کړ. ابو بکر صدیق، عبدالله ابن ابي قحافه په نړیوال حیثیت یې پیدا کړ. ما مخکې ویلې عوامو د ما د خبرو مقصد دا ده، د مدرسې هدف دا ده مدرسې کې د لوټو نه یاقوت و زمرود جوړیږي. د غرب روزل سوي شاګردان د شیطان و د ابلیس په لاره باندې پرنګیان نن د مدرسې په ضد باندې خبرې کوي. مدرسه د څه شي جای او مدرسه د څه شي جای؟ مدرسه دغه چې دلته ناست انسانان دي د دغه جامعې سره یو شی ول، مدرسې ته راغلل، نن یاقوت و زمرود تر جوړ شول. په دغه مجلس کې هم د دوی امتیاز ته وینه یې په سترګو، تاسې په مځکه ناستې، دوی په چوکۍ، تاسو تور پګړي په سر کړي، تور کالي، خیرن کالي مو دي، د دوی سپین کالي و لباس. یزکیهم د مدرسې هدف دا ده چې د دې انسانانو به تزکیه کوي. ویعلمهم دوی ته به الله علم ورزده کوي. چې علم یې ورزده کړ د لوټو د ډبرو نه یاقوت و زمرود جوړ سول. یو سړی پیدا سو جزیرة العرب کې چې اولینی اسلام یې راوړ، تزکیه یې م وسوه، علم یې م زده کړ. ابو بکر اعلمنا رضی الله عنه، رسول الله وی ابو بکر اعلمنا، ابو بکر دی مونږ اعلم ده. ابی بن کعب اقرعنا، الله عز وجل حبر الامه پیدا کړ. هغه انسانان ډبرې وې یاقوت وګرځېدل. نن که افغانستان کې الله عز وجل داسې یو څوک پیدا کی چې د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه اولاده وي، سوونه کاله پې تیر دي، په هرات کې یو سړی افتخار کوي چې زه د هغه یاقوت او د زمرود د اولادې نه یم چې په جزیرة العرب کې ډبره وه. هغه ډبره د علم د تزکیې په واسطه باندې یاقوت وګرځېده. اوس هم په هرات کې د انصاریان چې دي، الله پاک دې په شیخ الاسلام شهید مجیب الرحمن انصاری رحمه الله باندې رحم وکړي. زه چې اول ور سره ملاقي سوم غېږ کې ونیولم، ما فکر نه کو چې ما او تا به په ژوندینې سره ووینو. الله پاک دې د ده قبر د انوارو نه ډک کړي. دا د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه اولاده ده. دغه شیخ الاسلام اسماعیل هروي، عبدالحی لکنوي الانصاري چې چا په هدایي حواشي وي کړي، عبدالحی لکنوي چې دی هم یو ځوان عالم په ځواني کې په هند کې وفات شوی، ډېر په افتخار وایي په خپلو کتابونو کې طرب الاماثل فی تراجم الاماثل یو کتاب ده. دی چې کله خپل خاندان ذکر کوي دی وایي مونږ هند ته له هراته راغلي یو، انصاریان یو. عبدالحی ابن عبدالحلیم اللکنوي الصوفالوي الهندي الانصاري هرات نه راغلي یو، هرات ته له مدینې نه راغلي یو. د ابو ایوب انصاري رضی الله عنه اولاده یو. د مونږه د اسلام اولینی مدرسه چې په مکې او په مدینې کې وه، د ډبرو نه یاقوت جوړ کړ.